اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، د عرفی ورځ را روانه ده. زمونږ او ستاسو د مسلمانانو چې کم مسلمانان په پاکستان کې اوسیږي او د دې وطن باشنده وي، د عرفی ورځ را روانه ده. لہذا د عرفی په ورځ باندې د روژې نیولو دومره ثواب دی چې یو انسان د عرفی په ورځ باندې روژه ونیسي. حضور نبی کریم علیه السلام مبارک میں فرمائی، د مسلم شریف حدیث تے د نبی کریم علیہ السلام مبارک نه پوښتنه کیږي، سئلا عن صوم یوم عرفه. د نبی علیہ السلام نه د عرفی په ورځ د روژې متعلق پوښتنه وشوه چې یا رسول الله مبارکه، څوک چې د عرفی په ورځ باندې روژه ونیسي، یا رسول الله مبارکه د دې څه اجر دی؟ حضور نبی کریم علیہ السلام مبارک وفرمایل، یکفر السنة الماضیة والباقیة. حضور علیہ السلام وفرمایل چې د عرفی په ورځ باندې روژه نیول د تیر کال او راتلونکي کال ګناهونه ختمی. یعنی حضور فرمایي چې کم انسان د عرفی په ورځ باندې روژه ونیسي، نبی علیہ السلام فرمایي چې د دې انسان الله تعالی صغایر ګناهونه تیر شوي کال او راتلونکي کال الله تعالی ګناهونه معاف کوي. علما فرمایي چې آیا د تیر کال ګناهونه خو معاف شو، خو د آینده کال د ګناهونو مطلب څه دی چې دا ورته څنګه بخلی کیږي؟ نو د دې مطلب دا دی چې الله به دا انسان آینده کال د ګناهونو نه محفوظ ساتي. دومره ثواب شو. حضور فرمایي یکفر السنة الماضیة والباقیة. حضور فرمایي د عرفی په ورځ باندې روژه نیول دومره ثواب لري چې د تیر کال او راتلونکي کال ګناهونه صغیره چې کم دی د بنده مومن مسلمان ختمیږي. نو حاضرینو سوچ وکئ چې دومره ثواب دی. نو لہذا را روانه جمعه زمونږ د عرفی ورځ راځي چې مونږ په دې باندې روژه ونیسو، ځکه حضور فرمایي الله د انسان ګناهونه معاف کوي. وما علینا الا البلاغ المبین.